د پرونی میچ څخه وروسته د راشد خان او د همدغه ګل خان امپایر لانجه په همدې ځای کې شروع شوه. راشد خان ته هم همدا پکارو چې د خپل ملي ټیم او خپل هیواد دفاع وکړي او په همدغه ځای کې باید همدا ګل خان امپایر په دې خوله کې په سوک والی وای، ځکه چې په پرونی میچ کې همدغه ګل خان امپایر د افغانستان له لوبډلې سره ډیره زیاته غداري او ناجایزه وکړه. کله چې میچ ختم شو نو راشد خان امپایر ته لاس ور نه کړ او خپل لوبغاړي هم امپایر ته د لاس ورکولو څخه منع کړل او زموږ په خیال هم همداسې ورسره کول پکارو. خو زه د ګربز تاریرم چې ټول لوبغاړي د دغه امپایر څخه روان شول او راشد خان را منع کړل. بیا هم ګربز ورغی او دغه امپایر ته لاس ورکړ او راشد خان ورته ویل چې دغه ته لاس مه ورکوه، دې ګن نه را دې خواشه. راشد خان ته پکارو چې د امپایر سره سره یې ګربز ته یوه څپېړه په دې خوله ورکړې وی، ځکه چې ګربز اکثره ځایو کې ځان مشروط کوي، لوبه خو ورڅخه نه کیږي، همیشه یې لوبه شرمولي او بیا کله چې مسله د ټیم یا د هیواد راشي بیا به دی ځان پکې مشروط کوي. ملګرو زه نه پوهېږم چې په دې ایشیا کپ کې دغه امپایرانو ولې د افغانستان له ملي لوبډلې سره غداري شروع کړې ده. د افغانستان په هر میچ کې یوه نه یوه خراب او غلطه فیصله کوي چې هغه همیشه د افغانستان ته غټ نقصان رسوي او افغانستان بیا د همغه فیصلې په وجه باندې میچ بایلي. ملګرو تاسو د راشد د دغه کار په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.